السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو ښه راغلاست درته وایم د نوراني قاعدې نوي درس ته. نن به تاسو ته ډېر مهم سبق وړاندې کېږي، هغه چې د قرآن مجید ویل پر ولاړ دي او هغه د حرکات. اوس حرکات دي چې شي راځي ډېر په اسانه یې ووایو. حرکات هغه نښانې، هغه علامې دي چې توري ته غږ ورکوي. بې حرکته توری لکه بې ساه بدن وي، غږ نه لري، خو چې حرکت پرې کښېښول سي توری ژوندی سي او ویل کېږي. حرکات درې دي او ډېر ساده یادېږي. لومړی زبر دی، ورته غږ چې دی یا توري ته ورکوي، لکه پر با باندې چې راسي د ب اواز ورکوي. دویم زیر دی، ښکته او نرم غږ ورکوي، لکه پر با باندې چې راسي د بي اواز ورکوي. دریم دی پیش چې دی هغه غونډ اواز ورکوي، لکه پر با چې راسي د بو اواز ورکوي. که دا درې نښې په ښه ډول زده سي نو قرآن مجید به په ښکلي او روان او صحیح ډول ویل کېږي. نو راځئ په یو ښه نیت او پوره توجه سره درس پیل کړو. لکه څنګه چې موږ مخکې زبر زیر پیش وپېژندو، اوس د زبر زیر پیش چې دی هغه رواني پېژنو چې پر تورو باندې راسي، چې دا توري ته سره کم چې دی هغه حرکت ورکوي، اواز یې څنګه راځي. اوس پر دې امزه باندې زبر راغلی دی، دا ا ویل کېږي. زیر پر راغلی دی ای ویل کېږي. پیش پر راغلی دی او ویل کېږي. ا ای او. پر ها باندې زبر راغلی دی ه ویل کېږي. پر ها باندې زیر راغلی دی هی ویل کېږي. پر ها باندې پیش راغلی دی هو ویل کېږي. ه هی هو. پر عین باندې زبر راغلی دی ع ویل کېږي. زیر پر راغلی دی ع ویل کېږي. پیش پر راغلی دی عو ویل کېږي. ه هی هو. پر ها زبر، پر ها زیر، پر ها پیش. پر غین باندې زبر راغلی دی غ، زیر غی، پیش غو. غ غی غو. خ، پر خ باندې زبر دی خ، زیر خی، پیش خو. خ خی خو. پر ق باندې زبر دی ق، پر ق باندې زیر دی قی، پر ق باندې پیش دی قو. ق قی قو. پر ک باندې زبر دی ک، پر ک باندې زیر دی کی، پر ک باندې پیش دی ک کی کو. پر جیم باندې زبر دی ج، پر جیم باندې زیر دی جی، پر جیم باندې پیش دی جو. ج جی جو. پر شین باندې زبر دی ش، پر شین باندې زیر دی شی، پر شین باندې پیش دی شو. ش شی شو. پر یا باندې زبر دی یا، زیر یی، پیش یو. یا یی یو. ضاد باندې زبر دی غضا، غدی غدو. پر لام باندې زبر دی لا، زیر لی، پیش لو. پر نون باندې زبر دی نه، زیر دی نی، پیش دی نو. نا نی نو. پر را باندې زبر دی را، زیر دی ری، پیش دی رو. را ری رو. پر توا باندې زبر دی توا، توی تو. پر دال باندې زبر دی دا، پر دال باندې زیر دی دی، پر دال باندې پیش دی دو. رواني دا دی دو. پر تا باندې زبر دی تا، زیر تی، پیش دی تو. تا تی تو. پر سواد باندې زبر دی سوا، پر غداد باندې زبر زیر دی. پر سواد باندې زبر دی سوا، پر سواد باندې زیر دی سوی، پر سواد باندې پیش دی سو. سوا سوی سو. پر سین باندې زبر دی سا، پر سین باندې زیر دی سی، پر سین باندې پیش دی سو. سا سی سو. پر زا باندې زبر دی زا، پر زا باندې زیر دی زی، پر زا باندې پیش دی زو. زا زی زو. پر زوا باندې زبر دی زوا، پر زوا باندې زیر دی زوی، پر زوا باندې پیش دی زو. زوا زوی زو. پر دال باندې زبر دی ذا، پر دال باندې زیر دی ذی، پر دال باندې پیش دی زو. ذا ذی زو. پر ثا باندې زبر دی ثا، پر ثا باندې زیر دی ثی، پر ثا باندې پیش دی ثا ثی ثو. پر پا باندې زبر دی پا، پر پا باندې زیر دی فی، پر پا باندې پیش دی پا پی پو. پر واو باندې زبر دی وا، پر واو باندې زبر دی، پر واو باندې زیر دی وی، پر واو باندې پیش دی وا وی وو. پر با باندې زبر دی با، پر با باندې زیر دی بی، پر با باندې پیش دی با بی بو. پر میم باندې زبر دی ما، پر میم باندې زیر دی می، پر میم باندې پیش دی مو. ما می مو. مرتي خو د زبر زیر پیش د دې حرکاتو چې دی هغه رواني مو وپېژنئ چې پر توري باندې زبر راسي هغه سره کم ویل کېږي، چې زیر پر راسي هغه سره کم ویل کېږي، پیش پر راسي هغه سره کم ویل کېږي. ورته دې څه وروسته یوه مهمه خبره دا ده، وینې دا الف دی، د الف رقم امزه راغلی، د الف په شکل کې امزه راغلی دی، پیش پر راغلی دی، زیر پر راغلی دی، زبر پر راغلی دی.
اوس الف هم په دغه شکل کې راځي، امزه هم د دې په دې شکل کې راځي. اوس به موږ ته د امزه او د الف چې دی هغه پېژندګلوونه څنګه کوو. که چیرې پر دا رقم توري باندې مطلب چې د الف په شکل کې لیکلی وي، که زبر پر راغلی وي، که زیر پر راغلی وي، که پیش پر راغلی وي، که جزم پر راغلی وي، جزم مخ ته را روان دی، نو دا چې دی هغه امزه دی. که چیرې دا یو هم نو پر راغلی بغیر له حرکتو، هېڅ هم نو پر راغلی، هغه بیا الف دی. نو علاج وکړي چې دی په الف او په امزه باندې دی هغه سر خلاص وي. بله مهمه او اصلي خبره چې دی هغه دا ده چې دغه زبر زیر پیش دا چې دی هغه نه توري زیات چې دی هغه کشي لوړې خواته، مطلب زبر چې دی هغه توري چې دی هغه ډېر لوړ نه کشي، زیر چې دی هغه ډېر لاندې نه کشي، نو نه چې دی هغه ډېر ټیټ چې دی هغه ویل کېږي، نه دا رقم ویل کېږي چې زبر و زیر چې دی هغه نه پېژندل کېږي. بالکل په خپله اندازه په خپله د طریقه باندې چې دی هغه ویل کېږي. لکه امزه ها زبر ها زیر هی ها پیش هو ها هی هو، چې دا رقم په طریقه باندې وپېژندل سي، دا رقم چې دی هغه د دې حرکات چې دی هغه وپېژندل سي، دغه رقم ادا سي، نو بیا هلته په تلاوت کې انسان ته اساني جوړوي. الحمدلله نن مو د حرکاتو مهم درس یو ځای ووایي. هیله ده چې زبر زیر پیش مو په ښه ډول زده سوي وي او اوس به هر توری په اسانۍ سره ویلی سي. زما ګرانو لیدونکو دا درې حرکات د قرآن مجید د ویلو بنیاد دي. که هره ورځ لږ تمرین وسي نو ویل به مو ورځ تر بلې ښه کېږي او قرآن به مو په ډېره مینه زړه ته کښېني. او ویډیو مو خوښه سوې وي نو د نورو درسو لپاره یو ځای پاته سئ. الله دې موږ ټول ته توفیق راکړي چې د قرآن مجید په صحیح ویلو کې مهارت پیدا کړو. بل درس پورې فی امان الله.